والله دا خو مشهوره ده ګورې دا په دې چل باندې. لکه په ځان یې مه راړوئ چې ټول افغانانو ته کنځلې کړي. هغه سور یاد کړو چې دا افغانۍ نه دی، مونځ د دې له مړه دا نوازي. افغان دا بس هغه پښتانه زر راشي افغانان په ځان یې راواړوي ټول افغانانو ته کنځلې وکړي. او دوی په دې چل کې ډېر ماهر دي، په دې چل کې دوی ډېر تکړه دي. هغې افغانستان خلکو ته کنځلې نه دي کړي. دا هغه دونه دونه چې مینه هغې ته وکړه. تعریف کړو چې د افغانستان ډېر پښتانه خلک دي، درانه خلک دي، دونه تعریف وکړه هغه چا هم یاد نه کړو چې یاره هغې څومره ښې خبرې وکړي. خو صرف دغه دا خلک د غلط خبره ستاسو په ذهن کې زر کېني. مړه شرم وکړئ لږ. ښه ګل چاهته څنګه څه زور دې شته که نشته؟ داسې راته ویوه. بس زور به راشي. ولې نه؟ دغه دې څه کو؟ سړی دې څه کو؟ خان افریدي ویلکم. مړه ټایټل لیمپ دې څه کو؟ دغه دی هغه څه په کارونو کې بیزي دی، نو کارونو کې بیزي دی هغه. اوس دونه پښتون ډېر کینګ وعلیکم سلام ملګرو ټول ټیپ ټیپ لایو شیر. خان افریدي مننه مننه. لکه شرم وکړئ، لکه حیا وعلیکم وکړئ. سلام. که یو سړی چې د یو کنځل وکړي 50 ښې خبرې وکړي نو موږ ته پکار ده چې دا چې کومې کنځلې کوي خدا نه قاریږي، بس ښه کار دا دی چې نه مړه زه کنځلې نه کوم. مړه بس تاله پته ده زما د او نه هم خلک بو جوړوي. نه ګل چاهت ما ته بس نه وي خبره وره دلته کس کمنټس وکړه ګل چاهت یې نه لري. او رښتیا وایي هغه له پته ده که نه؟ هغه ته پته ده. حمیده وایي رښتیا وایي او ګل چاهت وایي زه یې نه لرم. به دی راغلی او د ماته یې په خوله کې راکړه، خو بس هغه چې زه ولیدم نو نه و، نو بیا پکې راته جبه ووښه ده. ډبل اوپن کوي. 3 کسان 3 ګلګي دي. ښه ملګرو 3 کسان 3 ګلان. 3 کسان 3 ګلان 3 ګلان 3 ګلان. مننه 2 ګلان نور 2 نور ډبل اوپن کې ګایس. 3 کسان یو 2 ګلان وره 2 اس کې ګلو ولا حمیده ګلو ولا حمیده ګلان دې څنګه لاساس هډر شیو. احمد الله مننه احمد الله افغان مننه. حمیده ګل ولا ګل مسکیږي بیا. احمد الله مننه. خان افریدي مننه. دوی دوی ډبل کې بیا پلی کوي کنه. زیرو یم. ها زیارت خان ویلکم. ډبل مس کو نو خان افریدي ناشته الله دې خیر کړي. خان افریدي څه په وکړه چې غوګونه په ونیسو. فیاض ویلکم. فیاض دی ګریټ. فیاض ورور څنګه اور بشری کډل لایو شیر. اچھا گلفز لري اخره کې به گلفز ولګي او خان افریدي ناشته هغه به بیا پلی وکړي. نه ته مو ولا ګوله لکه تعالی دونه زور خانه دی. गाइस टॉप शेयर कर डबल टेप लाइव शेयर ए हम आशम सो का वीडियो के पागे ट्रक की रावत है वो امیر اور دی کشر. वही غسمی خلې ده. هغه ډېر ښایسته گیم کوي. ته به دقیقې سره ډیوټ وکړي. ښه وایي لاړل بای بای به ورته وکړي. صحیح ده ځه زمر خپه شوي وم که نه. حکومت له پیغام ورکړي پیغام خو ډېر به ورته نه ښکارېږي. صحیح ده. وعلیکم سلام پرجي. نه تاسو په کور کې مشر څوک دی؟ زه والد صاحب مې دی بیا ځین. ښه او بیا د تاسو څو ورونه خویندې دي؟ دلته رانه تپوس کې رښتیا ته ووایم او که نه؟ موږ 1 2 3 4 5 وروڼه او 11 خویندې. ماشاءالله ماشاءالله چاته مو وایه ماشاءالله. دا د یوې موره یې د یوې موره شپږ وروڼه او 11 خویندې را څو شو؟ 17 او 2 مړه دي 19. ماشاءالله ماشاءالله. دا پکې چې دوه خو پکې نه و شوي. دغه چې کوم مړه و دغه 2 شوي. ښه ماشاءالله ماشاءالله. او د ټول نه مشر پکې څوک دی؟ زه یم ټول نه مشر. ښه صحیح. او ستا عمر څومره دی اوس؟ زما 32 پوره شو اوس 33 روان دی. ښه 32. زما هم 4 بچي دي ماشاءالله. دروغ مه وایې مړه.
قسم دی ها او کنه او ستاسو ویب سره که شرور به مزولي به اینو هغه دینه لږ وړوکی دی او لورګانې مې غټې دي دوه دي هغه غټې دي لوریانې فیاض دي ویلکم د رور نه غټې دي او هغه ته غټې ها ګلبز مور دې لکه ګلبز ولګو پیاز ناست دی ولګو مور دې لکه پیاز تکړه ګلبز ده خبره واوره مور دې مې تکړه ده سره ښځې سره مقابله کوي چې زه ستانه کمه نه یم ته ډېر روانې دا لایف کې ما دا خبرې کې واتساپ کې ته ویم ټوله قصه ته کوم صحیح ده خان مننه فیاض ډېره مننه بیگ ریسپیکټ مړه یو زر لیډم تاسو ورنکو دو فیاضان ناستي کېدلی نه وي خانه تا دقه کوله فیاض ویلکم فیاض خان مننه دلته وکي اوس وکي یو سلو شپېته کسان نه ناستي او چا ډبل هم نشو کولاو چې ډبل کې راته پلی کړی خانه پرېږدي وادي ورېدل وایي ښه دی چې شلېدلی نه چې دلته راځي صحیح پلی کړو دا ګل چاهت بیا قارېږي فیاض خان ویلکم فیاض مننه فیاض اوس ګیم وکړه اوس مننه ملګرو سټارټ کړو چې ډبل راشي دغه ځای ډېر ښه خلک دي د سواب ښه او ښه خلک دي ماشاءالله ډېر زبردست خلک دي مننه فیاض ډېره مننه حمیده ګلبز دې لاړو ګلبز وړ گیا تا ګلبز سټیم کې ولګو چې او چې یو ماشوم د سره ته دغه ښې نو څو روپۍ میاشت درکوي فیس چې صحیح درته ووایم که نه ګل چاهته زما سره یتیمانان غریبانان قاریان سټوډنټان دا زما سره فی سبیل الله بیا چې ډېر کمزوري زه له خپل طرف نه خدای شته داسې یو فاونډیشن غوندې کې دی زه د میډیا د ټولې پیسې رالم په دغه ماشومانو لګوم چا له کپړې چا له پیزار چا له څه یتیمانانو غریبانانو قاریانو له خپل طرف نه کوم او بقایا چې بیا څوک ښه ګزاره کوي نو د هغې نه 2000 روپۍ میاشت علمه او 1000 روپۍ داخله علمه نو ټوټل څو کسان دي سره ټوټل بس هر میاشت کې 2-2.5 ماشومان یې هغه بیا ټرین کېږي نور راځي 2-3 میاشتې ګیم وکړي بیا نور راځي دوه نیم سوه نه به دوه نیم سوه کې نه بس ته واچوه چې دغه د په دې کې به تاسو کرایانې به ورکوې اوسه به د بجلۍ بلونه ورکړي زه چې دا کم ځای کې یم ګل چاهت د دې 1.5 لک روپۍ کرایي ده او څه د بجلۍ بلي او څه نور دلته مطلب زه خو داسې کار دی تا ته خو پته لکه ځان چې واخلې سړی مشهور شي بیا چې ته به یو واړه کې ناست یو ځای کې ناست نو تا له به د ورځې خامخا لس اته کسان میلمانه راځي کم از کم نو هغې له چې ته چای روټۍ بوتل راوړې خامخا بار نه چې میلمانه راشي به د چای روټۍ ټایم کې راځي نو ته چې په هغه کې نو ستا به د ورځې 2-2.5 روپۍ خرچه په کم حساب باندې کېږي او زر زما خپله خرچوي نو 3-4 روپۍ ډېلې زما نه دغه شان لګي بس دغه د میډیا پیسې دي ښه دي د ټیک ټاک کې څه وشي هغه عزت هم بې برابري دلته هم بېعزتي کېږي خلک خبرې هم کوي کنځل هم کوي باس هم کوي خو بیا په عامه معاشره کې هم بې پوزیشن برابري رښتیا دی زموږ د پاکستان کې ډېر حالات خراب دي ځان په وخت راوباسه ماشاءالله ته خو تکړه یې په منډو ترډو راشه بس چل راشه خو راشه پیادو کې درځم انشاءالله ترک پور ځان راورسوه صحیح ده فیاضه ویلکم ملاو به شو ښه د رشیا ویزه ځان ته راوباسه رشیا بلاروس